د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه مبارک راضی چې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه یو پیرام روانو چرتا نو یو سپای چې دین او هغه راګیر کو راوی نیس په اسه به سرونی س یا پته نه لګي پاغه باندې به څه غلطی لګیدلی وی هغه واپس چپل او به اصل هغه سپای چپل او به اصل او هغه چې دین راګیر کو وی یو چپل به واخه یو چپل به واخه حتی چې ډیر زیات چپلی وخه بیا سوګراله وته وی چې د الله بندا دا ته چې دا څوک تا راګیر کړي ته پته چې دا څوک دی دا خو د دې وخت د اولیاءو کې راځي دا خو ډیر غټ بزرګ دی دا خو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه دی بس هغه سپای چې وو هغه داسې اوره پیدا غونته او سم او یری چې دا ما څوکړو ما د الله یو داسې بهترین بنده چې د الله سره مینه ده او الله سره ډیر زیات تعلق دی زما بکیږي سو وې زر چې دینو د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه نه معافي وغوښته نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه وته سوی عجیبه خبره وته کوي کدا نن سبا زمون خلکو او مونږ چا یو سپېړه راکړه نو وی خادم مال سپېړه راکړه زه بدل 2 سپېړې ورکم او خاص کر زمون په پښتنو کې خو بالکل د معاف کېدو صفت نشته که څوک ولا راشي چې یاره مانه دا غلطي شوې ده او ما معاف کا نو دی ولا نورم زور ورکوي چې ورګه اوس خو راته ګیر شوې او اوس خو دی ورګه نورم تعالی زور در کوم او نور دم دغه کوم ښکته کوم چې نورم د ما د خپو ته راشي سم نو نور زیاته بېعزتي کوي خو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه چې هغه صفایي کړه معافي وغوښته نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته سوی وی تاسو ته پته ده چې دبا کله مال یو چپل راوغور بغولا او په یو چپل باندې به وعلمه چې کله باغه چپل اوچته شو بل چپل به مال را بغولا او په بل چپل باندې به وخلم نو دا غدوی می چپل نه مخک به مال لا ته وی چې یا الله دې نه پويږي ګوره دې معاف کما معاف کړی دی چې سونه چپل زواله ما د دوی می چپل نه نو اخیری چپل چې زه د والم دا غینه مخک ما دې معاف کړی دی